الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی الا الذین مگر اغا کسان یصلون چه اغا ارسی الى قوم یو قوم تا بینکم ستاسو پمنس کے و بینهم او داغی پمنس کے میثاق یو وادی او جاؤکم یا دیراشی تاسو تا حصرت تنگشوی صدورهم د دی زړونه ان د دې خبر نه یقاتلوکم چې دی تاسو سره جنگو کی او یقاتلو یا دی جنگو کی قومهم د خپل قوم سره ولو شاء الله کچره الله غوخته لسلطهم ندی به مسلط کړي وي علیکم بتا سبحان دی فلقاتلوکم ندی بت اسرج فلقاتلوکم پس دی بتاو سرخام خا جنگ کړي وي فإن کچره اعتزلوکم دی جدا شستا سنا فلم یقاتلوکم او تاسو سره جنگ اونکو والقوا او وړاندې کړه الیکم تاسو ته السلام د امن پیغام السلام صلح فما جعل الله ند مقرر کړه الله لکم تاسو د پار علیهم پدی باندې سبیلا لار. اللہ جل شانو فرمائی اغا کسان چه اغی دس یو قوم تلار چی ستاسو دا اغی پا منس کے یو معاہدی یا ستاسو خوال راشی او تاسو تا دا صلح مطالبو کی چی مونگ تاسو سر جنگ نکو ادی دا جنگ نخپل ځان ساتی او دا خلکو تبیا سمو آئے ذکر دا اللہ جل شانہ یو لوی احسان دے پتا سبحان دی چی یو قوم اغی منکو دا دینا چی تاسو سر دی جنگو کی دا اغی زلون تنگ کرو نو تاسو سر جنگ نشی کولے نو تاسو هم دس خلکو سر اوز جنگ مکوی کم چی تاسو سر جنگ نکی. دا مخی واقعیت رشوہ آغا چې سم منافقان دسیو چې آغا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه لاړو او د مسلمانانو دوستانه هغه پرې خودا خپل کفر ظاهر کو او الته د کافر سره یوځای شو نو ټول منافقان دسی نو بلکې سخلق پکې داسې همو چې اغي وی چې موږ د مسلمانانو تم تکلیف نشو رسولې خو کافر چونکه زموږ رشتہ دار دی اغي تم سن شوېلې نزک اغي د نبی رسول الله نه لاړو التا کفار سره دی رشو نه الله جل شانو خو مخ کې د اغه مرتد او منافقانو چې کوم او اصل کافر خو کفر اخکار نو او اوس چې الته د کافر خو لاړو نو کفر اخکار شو اغی بارک خو اللہ جل شانو فرمایل فقتلوهم حيث وجدتموهم چرتم چې پلاس درشي وجنه پرې نه ده قتل کې خدا اغه نه چې فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم دق خلق رونی سے او بیا چې چرتم نه ملاویږي قتلوي چې پرې نه ده دا کافر دی غیر مسلم دی تاسو ته دین سخت نقصان ده انسا خلق داسم دی پدې کې چې د اغي سره مجبورې دي ایمان هم نه راوړي خو د کافرم خلاف نشي کولای استاسو خلاف نشي کولای ځکه که استاسو خلاف کوي مسلمانانو نو تاسو وته تور مخامخ کوي تاسو به تور چوتوي او که د کافر خلاف کوي نه الته خو یو رشتہ دار دي
او خپل بچی ملته پریخي دي او خاندانونه ملته پریخي، نو کافر به هغې ته نقصان ورسوي. نه الله جل شانو فرمایل چې ټول منافقان چې هغه تلي ستاسو د خوا نه ټول نه، یو څو کسان یو څو قسمه خلک د هغې نه مستثنا دي، هغې به تاسو نه وژنئ، نه به قتل کوئ. کم خلک؟ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعض قومونو سره معاهده شوی وه، لکه قوم د بنی خزاعه، قوم د بنی خزیمه، د بنی بکر ابن زید او دغه شان کم اسلمی قبیله والو د هغې سره نبی علیه السلام اګریمنټ کړو چې نه به تاسو مونږ ته څه وایئ نه به مونږ تاسو ته څه وایو. که دشمن چېرته حمله کوي په مونږ باندې تاسو به زمونږ مرسته کوئ، او که په تاسو د بار نه دشمن راتلو مونږ به ستاسو کومک کوو، ستاسو ډله به کوو، ستاسو مدد به کوو. نه الله جل شانه فرمایل اے مسلمانانو تاسو هغې خلکو ته چې ستاسو د خوا نه تلي زما حکم خدا و چې فقتلوهم حیث وجدتموهم، چې چېرته هم ګورئ قتل یې کړئ. خو الا الذین یصلون الى قوم بینکم وبینهم میثاق، هغه خلک چې کم د هغې قومونو خواله تلي دي چې ستاسو او د هغې په منځ کې معاهده ده، نو هغې خلکو ته به څه نه وایئ. یو دغه خلک شو چې الله جل شانه فرمایل دی باندې الله جل شانه تاسو ته چې کم حکم کړی دی او کم حکم ستاسو دپاره مقرر کړی چې دا منافقان چې کم ستاسو د خوا نه تلي دا وجنې چېرته هم درته میلاو شي، نو د هغې حکم نه دا مستثنا دي، دي ته به څه نه وایې. ولې؟ ځکه چې دا خلک راله دی د هغې قوم سره یو ځای شو چې ستاسو معاهده ده ورسره، او د چا سره چې څوک عهد وکړي نو هغه عهد هغه بیا پوره کوي، ماتوي نه. زمونږ خو د هغې سره عهد دی، وعده مو سره کړې ده چې ستاسو خلکو ته به څه نه وایو، تاسو به زمونږ خلکو ته څه نه وایئ، نو دا خو د وعدې خلاف ورزي شوه. نو کم منافقان چې ملو شي د هغې قومونو سره چې ستاسو او د هغې په منځ کې معاهده ده، نو دغې منافقانو ته دغې خلکو ته به څه نه وایئ. دویم او جاؤوکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، دا هغه دویمه خبره ده چې ما درته ذکر کړه چې هغې زړه موړ شوی دی، جنګونه نشي کولی، نه د کافرو سره جنګ کولی شي ستاسو په مرسته کې، او نه ستاسو سره جنګ کولی شي د کافرو په مرسته کې. نو هغه خلک که هغې قوم ته لاړ نه شي، کم قوم سره چې ستاسو معاهده ده، خو چې براه راست تاسو سره راشي، ستاسو خواله راشي چې یاره مونږ نه تاسو ته څه وایو نه هغې ته څه وایو، خو بس مونږ نه قلار شئ، مونږ هم درته څه نه وایو، مونږ ته هم څه مه وایه. زمونږ زړونه هغه ډک شوي دي، زمونږ زړونه هغه کمزوري دي، جنګونه نشو کولی، نه تاسو سره کوو نه د هغې خپل قوم سره کوو. نو هغې خلکو ته هم الله جل شانه فرمایي څه مه وایه. ځکه الله جل شانه خپل د احسان یو تذکره کوي، هغه احسان د الله جل شانه دا په مسلمان باندې چې دا کم خلک کافرو ته تلي وو، واپس راله هغې قومونو ته چې کم قوم سره د نبی علیه السلام معاهده وه، یو دا قوم چې کم براه راست راله وایي مونږ جنګونه نشو کولی. بس الله جل شانه فرمایي دا ای مسلمانانو زما احسان دی په تاسو باندې. هغه احسان دا که الله جل شانه غوښتی وی دا خلک به په تاسو مسلط کړی وی، نو جنګ به یې رسره کړی وی، او جنګ څه ښه څیز دی، جنګ ښه شی دی، غلط شی دی. نو الله جل شانه د دې په زړونو کې ستاسو روب واچو، نو ستاسو نه ویرېده، بس تاسو ته وایي چې مونږ معاف کړئ، مونږ درته څه نه وایو. الله جل شانه فرمایي کم قوم چې ستاسو نه امن غواړي نو هغې ته بیا امن ورکړي. او ځکه خو وروسته به انشاءالله تذکره راشي، الله جل شانه فرمایي که یو سړی چېرته راغی د بار ملکونو نه ایز ا وزټر، هغه راغی ستا ملک ته، د ملک په خلکو باندې او په حکومت باندې او په ادارو باندې دا خبره واجب ده چې د هغه به خیال ساتي، که هغه غیر مسلم ولې نه دی، که هغه یهودي ولې نه دی، که هغه عیسايي ولې نه دی. خو یو مسلمان قوم ته چې او د هغې علاقې ته چې داسې یو سړی راشي چې هغه غیر مسلمه دی
نه حفاظت د چا په ذمه باندې دی؟ د مسلمان حکومت په ذمه باندې، د مسلمان ادارو په ذمه باندې. هغه به ورته څه نه وایي څو پورې چې خپل ځای ته نه رسولی. البته دومره خبره ده چې د قرآن مجید دعوت په ورته پیش کوي. الله جل شانو د هغې تذکره هم کړې چې د قرآن دعوت په ورته پیش کړي، هغه ته به تکلیف نه رسې. هغه خو ایز ا وزټر راغلی دی دلته، ته هغه ته څه نه شي ویلی. دغه شان هغه غیر مسلمه، کم غیر مسلمه چې ستا په ملک کې اوسیږي، د هغه به ته دغه شان حفاظت کوې څنګه چې د یو مسلمان حفاظت کوي. دا د ادارو ذمہ داري ده. څنګه چې ادارې د مسلمان خیال ساتي په خپله علاقه کې، دغه شان به د هغې غیر مسلمه خیال ساتي کوم چې سټیزنز دي، شهریان دي د دې ملک، د هغې به هم خیال ساتي. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ هغې الله جل شانو د هغې سړي د دوستانې نه منع فرمایلې ده کوم چې هغه ته نقصان رسوي، ستا ملک ته نقصان رسوي، ستا معاشرې ته نقصان رسوي، او ستا سره یا په میدان جنګ کې مخامخ، نو بیا هیڅ معافي نشته هغه ته. او د هغه دپاره هم دقه حکم دی چې فقتلوهم حیث وجدتموهم، چېرته چې په لاس درځي وجنې. نه که پاکستان ته یو سړی راغلی و ایز ا امبیسډر راغلی و چې هغه یو سفارتکار و، ریمن ډیوس هغه راغی، ټیک ته مونږ د هغه خیال ساتو. خو چې اوس هغه مونږ ته فساد خورو دلته، د هغه علاج هغه و چې کم هغه نقصان کړو، د هغه ملک ته واپس پرېښودل د دې حکمرانانو دپاره جایز نه و، ځکه هغه نقصان کړی و، کسان یې وژلي وو، هغه د معافی قابل نه و. د مسلمان اینه او د مسلمان زندگی دا ډیره زیاته اهمه ده، ډیر د اهمیت حامله ده. ځکه خو زمونږ مذهب دا دی، زمونږ شریعت دا دی که یو مسلمان دی یو او 100 کسان راجمع شو او په ناحق باندې دی قتل کو، یو مسلمان دی 100 کس راجمع شو، 1000 کس راجمع شو، او دا یو مسلمان په ناحق باندې قتل کو، د ده په بدله او په قصاص کې به دا ټول خلق قتلولی شي. نه پوهېږې په دې باندې؟ دا دومره اهمه مسله ده. اوس یو سړی راځي د امریکې نه راځي او دلته 2 کسان وژني او 3 وژني او 4 وژني او د خلکو بې عزتۍ هم کوي، او ته څه وایې چې نه زما ذمه ده چې دی څه کړمه خپل ملک ته واپس بوځم. ټیک ته ستا ذمه وه، خو هله و چې دی فساد له نه راتلی، خو چې ده کله فساد جوړ کو الله فرمایي فقتلوهم حیث وجدتموهم، چېرته چې بیا په لاس درځي کرش کوه، ختم. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نو الله جل شانو فرمایي چې کوم قوم چې هغه ستاسو سره جنګ نه کوي او تاسو ته د امن پیغام درکوي چې یاره مونږ بس امن امن امن، مونږ ته هم څه مه وایه تاسو ته هم څه مه وایه، بیا څه مه وایه، بس قلار شه. خو چې کوم قوم نقصان کوي او تاسو ته نقصان محسوس شي، بیا هغه چل ورسره کوي کوم چې تاسو په میدان جنګ کې کوئ. تاسو ته ما وایي چې الله جل شانو مخکې وفرمایل چې دا منافقان کوم ځای کې تاسو ته په لاس درځي وجنې، خو هغه خلک چې داسې قوم خواله لاړ چې ستاسو د هغې په منځ کې معاهده ده یوه، یا براه راست تاسو ته راشي چې مونږ تاسو ته څه نه وایو او زمونږ د طرفه ستاسو سره صلح ده، الله جل شانو فرمایي بیا ستاسو هېڅ حق نشته چې په دې باندې لاس چوت کې او ګزار پې وکړي، بیا نشته. دومره الله جل شانو هغه حق ورکړی دی یو غیر مسلمه ته، یو منافق ته، یو یهودي ته، یو عیسائی ته، یو لامذهبه ته، دومره حق دین اسلام ورکړی. او بیا راځي په دې لږ سوچ کې دې خبرې ته خلک کله ناکله ډېر خلک دي ناپوهه دي دا خبرې کوي د مولیان کم نران مولیان دي نران دا د امریکې خلاف ولې کوي د امریکې خلاف په نه کوي ته دې خبرې ته سوچ وکړه ته زمانه 100,000 کیلومتر لرې اوسېږي او ته ما ته دهشتګرد او ما پسې راځي او په ما باندې حملې کې زه چېرته امریکې ته درغلی یم په تا مې حمله کړې ده چې ته ما پسې افغانستان ته راځي ته ما پسې وزیرستان ته راځي ته ما پسې کراچۍ ته راځي ته ما پسې بلوچستان ته راځي دومره زرګونه کیلومتر لرې او ته وایې دهشتګرد تی که دا دي ته د کوم ځای نه راغلی تا پسې څوک درغلي هلته تا ته چا نقصان در رسولی چې ته عراق ته راځې او ته افغانستان ته راځې او ته لیبیا ته ځې او ته سعودي عرب ته ستا سترګې خړې دي
خو یو نر پیدا نه چې ورته ووایي چې ته دهشتګرد یې بس سترګو کې ولې سترګې ورکړي بس دغه یو سړی دی په ترکي کې د هغه نه الله جل شانو داسې یو انسان پیدا کړی چې لږ لږ امیدونه هم د هغه سره وابسته دي کیدای شي څه وکړي هغه هم په شرط ته دی زه په مطاف کې ومه که نه مطاف کې مازدیګر ټایم و د ماښام مونځ ته بس لږ شان وخت پاتې و نو په حرم شریف کې چې مونځ ته اذان ته وخت نږدې شي که نه نو کم نږدې نږدې خلک یي د کعبې ته هغه کونج واچوي لاسونه ورکړي نور خلک نه پرېږدي بس وایي طواف بند کړې د مانځه ټایم دی ډېر خلک غوسه کېږي وایي دا لا ټایم شته موږ د طوافونه پاتې دي چکر یې راته پاتې خیر زه ولاړم دی امام چې کوم ځای کې ودرېږي دغلته شاته په درېیم څلورم صف کې نو یو کس هغه ماله کونجه راکړه داسې او ډېر ښه صحت یې و زوی هم ورسره وخوا کې دې خوا هم راله یو کس لاس راکړه نو دې خوا چې ماته دې هلک وکته نو ټوپۍ په سر وه ټوپۍ په سر وه پاکستانی ښکارېدو پنجابی نو ما نه تپوس کوي عربی کې ومن وین انت نو ما که دا عرب دی چرته ما ورته من پاکستان نو ما ته وایي چې انا من بنګال بنګالی و خو چې دا لفظ یې واورېده چې دا پاکستانی دی لاس رانیسته اخوا کړو لرې قرآن داسې بدترینه قوم بنګالیان لاس رانه وتښتو دې خوا چې کوم سړی ما سره ولاړو ښکلی هغه ترکي والو نو ما ته یې دا چل وکړو نو ما ته پاکستان نو ما ته ته نو ما ته وایي چې ترکي نو بس بیا ښه یو بل ته نږدې شو نو ما ورته وی کین یو سپیک انګلیش انګلیش ترځي نو ما ته نو انګلیش مې عربک وایي نو عربک نو وایي چې دته اوس څه ووایم نو بس ما ته وایي چې دا ټولې خبرې پرېږده خو پاکستانی ترکی اخوان اخوان مونږ وروڼه یو دا یو لفظ یې زده کړی اخوان اخوان بهترین قوم دی ډېر محبت والا داسې سختې پې تېرې شوي کوم چې په پاکستاني قوم باندې تېرې شوي او پاکستانیانو کې عقل نشته او هغې څه عقل یې کار وکړو راووته میدان ته او یو مجاهده یې وکړه او یو کوشش یې وکړو یو جهاد یې وکړو او د فوج نه هر څه واغسته او داسې یو حکومت یې قایم کړو چې هغه مثال دی د خلکو دپاره نو خبره مې دا کوله دغه یو سړي نه امید دی که هغه یو سړي سره هم د دې ملک د قوم ګڼکپي وکړه که نه نو ډېر غټ نقصان به ورته ورسي نو خبره مې دا کوله چې مونږ پسې امریکا راځي مونږ خو چېرته په امریکې پسې نه یو تللي مونږ چېرته په برطانیې پسې نه یو تللي په انګلینډ پسې نه یو تللي مونږ چېرته په ډنمارک پسې نه یو تللي مونږ چېرته په دغې ممالکو پسې نه یو تللي کوم ممالک چې د 500 نه زیاتو یو ځای شوي افغانستان ته او بیا په جړا باندې ووته د افغانستان نه مونږ خو چېرته دې ته څه نه دي ویلي او مونږ باندې راځي همیشه مونږ دهشتګرد یو همیشه د افغانستان خلک دهشتګرد دي عراق خلک دهشتګرد دي د بر صغیر پاک و هند خلک دهشتګرد دي ته به راځې د امریکې نه او د انګلینډ نه او دلته به زما د ملکونو تقسیم کې او اوس هم مونږ دا خبره وایو ټول متاثر یو د انګریز نه خو عقل نشته په مونږ کې که نه صفا خبره دا ده چې عقل په مونږ کې وی مونږ د انګریز نه متاثره کېده اوس هم مونږ انګریزان د خپل ځان دپاره آیډیل مثالونه او نمونې ګرځولي چې دا زمونږ دا خو ډېر اډوانس قوم دی دا خو ډېر چوت قوم دی ډېر مهذبه سیولایزډ خلک دي دې خبره ته لږ سوچ پکار دی چې دا مونږ څه کوو دا داسې خبرې نه دي چېرته ما جوړې کړي تاسو ته یې وایم زما په زړه کې څه دي زه هغه روباسم کېدای شي چا اختلاف هم دې سره څه نقصان نه دی کېدای شي غلطي زما دا خبره او زما په دماغ کې چې کومې خبرې راځي نو ډېر ظلم کېږي دې معاشرې د خلکو سره د پاکستان هندوستان افغانستان د عراق چې چېرته لا اله الا الله واله دی هغه سره ظلم کړي او د دغې تذکره الله جل شانو قرآن کې کړې چې دا خلک دا غیر مسلمه دا لامذهبه خلک چې ځان ته د امن و امان
د هغې ډېر زیات پرستش کولو والا وایي چې یاره مونږ د هغې څه یو بلکل د هغې عبادت کوو د امن و امان او دهشتګردۍ خلاف یو. دغې خلکو ته وګورلې څه عجیبه. زه حیران یم چې څنګه پوه کما خلک په دې خبره باندې چې الله جل شانه فرمایي دا زموږ دشمنان دي. الله جل شانه د دې تذکره مخکې کړې قرآن مجید کې. قرآن زه چې اصل روزانه لګیا یم په قرآن، روزانه لګیا یم په قرآن، روزانه لګیا یم په قرآن باندې. په تقریر کې قرآن چا سره ناست هم د قرآن درس قرآن، طالبانو سره هم ناست قرآن، د ملیانو سره هم ناست قرآن، د عوام سره ناست قرآن، کشرانو سره هم ناست قرآن، د مشرانو سره هم قرآن. دا بار چې زه وایم علامه اقبال نه ټول خلک متاثر و دا سیوي صرف قرآن خلکو ته وي چې قرآن 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 قرآن. دا چې کوم تحریک پاکستان وکړه په دې کې لږ سوچ وکړه. زما په خیال چې څومره کارنامې په دغې زمانه کې علماء کرامو کړي دي که نه، نو هغې د قرآن مجید سره متعلق به وي. لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته. د ټول نه اهمه کارنامه اب تاسو ویلي په تحریک پاکستان کې دی په بنیاد کې هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه په هغه زمانه کې تحریک پاکستان هم تقریبا د هغې په بنیادي وخت کې چې هغه ړومبی کار څه کړی و تاسو ته به یاد وي. د استاد جي ناستې ده ایم ای کړې ده په پاک سټډي کې چې د هغه ړومبی کار دا و چې هغه د فارسي ترجمه د قرآن ولیکله د فتح الرحمن په نوم باندې، که نه داسې نه وه. د قرآن مجید ترجمه ولیکله په فارسی کې چې د پاکستان بر صغیر پاک و هند مسلمانان د هغې زیات شوق په هغه زمانه کې د فارسی سره نو قرآن یې ورته کنورټ کو څه ته فارسی ته چې دوی ټول کتابونه پرېږدي او دې قرآن ته راشي. او هغې قرآن څه دومره څه کار وکړو چې یو ملک هغه مونږ ته میلاو شو. غلط دی ټیک دی هغه جدا خبره ده، خو یو ملک میلاو شو چې په هغې کې مسلمان عبادت کولی شي، په هغې کې مسلمان قرآن ویلی شي، په هغې کې مسلمان تقریر کولی شي، د خپل رای هغه اظهار کولی شي. داسې یو ملک میلاو شو کم از کم. نه الله جل شانو قرآن مجید کې څه فرمایي چې د دې خلکو ستاسو سره هېڅ دشمني نشته، یوه دشمني دی تاسو سره، هغه ده چې تاسو په الله ایمان راوړئ بس. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دا کافر تاسو نه د یوې خبرې انتقام هم نه علي، که د کمې خبرې تاسو نه انتقام او بدل لي هغه دا چې الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دا خلک په الله ایمان راوړي نو ځکه دا خلک خلاف کوي. دقه یو ګناه ده د مسلمان چې لا اله الا الله وي بس، نور څه ګناه ده نشته. دیکه غیر مسلم شو بیا ورته څوک هم څه نه وایي، غیر مسلم هم دی نه چې صرف غدار او منافق دي شي او د امریکې په غېږ کې د کیني بیا به ورته څوک هم څه نه وایي. او د هغې په غېږ کې ناست دي ډېر خلک تلي دي معاشرین او د دې ملک نو د هغې په غېږ کې ناست دي، هېڅ ورته نه وایي. هغې مسلمانان دي، دا د مسلمانان وایي کلمه وایي، هېڅ ورته نه وایي. دې خبرو ته لږ سوچ پکار دی. نه اصل که امن پسند څوک دی هغه هر هغه سړی دی چې هغه مسلمان وي، چې هغه لا اله الا الله والی. اوس پورې به تاسو نه لیدي چې کلمې والا هغه په چا پسې امریکې ته تللی دی، هغه چېرته په چا پسې برطانیې ته تللی. ټیک ته د یو بل دشمنان دي. الله جل شانه فرمایي الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. کم خلک چې داسې یو قوم ته راشي د هغې او ستاسو منځ کې یو وعده د صلح ده یا ستاسو د هغې په منځ کې یو معاهده ده، او جاؤکم یا تاسو ته براه راست راشي حسرت صدورهم د هغې زړونه تنګ شوي ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم چې هغې یا تاسو سره جنګ وکړي یا د خپل قوم سره جنګ وکړي. فلم ولو شاء الله لسلطهم علیکم، که د الله خوښه وی نو دی به مسلط کړی وی په تاسو باندې. فلقاتلوکم نو دی به تاسو سره جنګ کړی وی. فان اعتزلوکم که دوی ستاسو نه سیټته کېږي فلم یقاتلوکم او دوی تاسو سره جنګ نه کوي. والقوا الیکم السلام والقوا او پیشکشي کوي تاسو ته او وړاندې کوي تاسو ته السلام صلحا. فما جعل الله لكم نو نه دي مقرر کړي الله ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سبیلا سلار. دا چا سوال یې هغه وکړه. الحمدلله.
د واده نه پس هیڅ نقصان نشته، بالکل لګولی شي. پوهېږي یو زنانه ده او د واده نه پس یا د نکاح نه پس هغه د خپل پلار د نوم په ځای دویم نوم چې ورسره کم لګوي، نو د هغې په ځای د خاوند نوم ولګوي، په دې کې هېڅ قباحت نشته شرعاً. صحیح ده. هغه چې کم حدیث کې ممانعات راغلی دی نو هغه د دې نه ممانعات راغلی چې یو سړی به یا یو زنانه به د خپل ځان نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته نه کوي. حدیث کې راغلی. د هغې مطلب دا دی چې یو جنۍ به دا نه وایي چې یاره د خپل پلار نه علاوه بل چاته پلار ووایي. یو هلک به داسې نه کوي چې د خپل پلار نه علاوه بل چاته پلار ووایي. دا په ګناه کبیرو کې د ګوره یاد ساتي چې انسان د خپل ځان نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته وکړي چې دا زما پلار دی که نه. دا ګناه کبیره د ګناه د ډېره سخت. د دې په مطلب تاسو ښه پوهېږئ زمانه چې دې مطلب څه دی. دا خو پلار ته او بل سړي ته او خپلې مور ته یو غلط نسبت کول دي. پوهېږئ په دې خبرو.